أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. درود شريف واي. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. د دې تعلق د ما سبق شل آیاتونو سره داسې دی. ما قبل ما سبق کی مونږ د دې وضاحت کو چې ذکر د اربعه طوائف د سلور ډول ذکر کیږي د غاتل آیاتونو کې. مؤمنین من اهل الاسلام، مؤمنین من اهل الكتاب، کافرین او منافقین. اوس دلته چې کوم دی عام خطاب دی د غسلور واړو جماعتونو ته. مؤمنانو تم خطاب دی، کافرانو تم خطاب دی او منافقانو تم خطاب دی. عام خطاب دی. یا ایها الناس، اے خلقا. مؤمنانو ته چې خطاب را وګرځي د اعبدو معنی به د دې په حق کې دا شي چې مستقیم اوسئ په عبادت د باری تعالی جل جلاله. که مؤمنان خو عاصم د الله رب العزت عبادت کوي نو تحصیل د حاصل به لازم نشي. او که منافقانو ته خطاب راواړي نو منافقان هم د الله العالمین عبادت کوي. اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى ولا يذكرون الله الا قليلا. حتی د احد میدان ته د جنگ په خاطر منافقین د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره روان شوي، خو په لار کې رئیس المنافقین بیا ستانه کړل. نو عبادت خو منافقانو کولو اوسم کوي، خو اخلاص پکې نه. نو اعبدو امر باغی ته پدیما نشي چې اخلاص فی العبادت کوي، نفاق پرې دی. او که خطاب کافرو ته متوجه شي معنی به دا شي چې اول ایمان وروړي، دا غي نه پس د رب کریم بندگی کوي. ځکه چې کافران مکلف بالعبادت ندي، مکلف بالایمان دي. نو اعبدو معنا امنو، او د ایمان نه بعد اعبدو عبادت کوي. دیږي کې یو اعتراض هم د حاکم مستدرک کې نقل کړي. امام بهقی دلیل النبوه کې ذکر کړي د عبد الله بن مسعود سے قول له چې کوم صورت کې یا ایها الناس راشي نو دا مکی وي. دا خو سورۃ بقره ده او مدنی سورۃ دی بل اتفاق. او یا ایها الناس ورکې راغی. داغي جواب داس دکې چې دا قاعده صحیح ده. قاضی بیزاوی په دې اعتراض کړي، خو دا غي اعتراض مبني دی په عدم تدبر. کم صورت کې چې یا ایها الناس خطاب راشي او یا ایها الذین آمنوا خطاب ورسرنی نو دغه مکی صورت وی. دلته یا ایها الناس خطاب راغله، خود دې صورت کې یا ایها الذین آمنوا خطابات مشتا. فلا يرد ما يرد. د عبد الله بن مسعود سے قول هغه صورت تراجه دی چې مشتملی فقط په کم خطاب یا ایها الناس باندې، بدون د خطاب دی یا ایها الذین آمنوا. نو الب مکیخه او چرته ک دواړه راغه نبی مدنی مرتلیش پروانه کوي بیا. دام یاد ساتي چې عربي زبان کې
د بعید شخص د پاره په ندا کې چې کله بعید شخص ته سړی ندا کوي نو یې استعمالیږي د عربیت د لغت دی نو او چې کله قریب ته आवाज کوي نو ای لفظ استعمالیږي ای پوښ نو دیږي کې سوال دا دی چې الہ العالمین جل جلاله خو بندگانو ته اقرب من حبل الورید دی قرآن کریم کې راځي ونحن اقرب الیه من حبل الورید نو انسان خو د رب کریم نه لري نه دی نو یا سره आवाज خو بعید ته لري ته کیږي کنه نو څنګه راځي یا ایها الناس ای خلقا یا سره आवाज الله رب العزت ولي کړی دی داغي چند جوابونه دی یو جواب دا چې عام ده د قریب او د بعید د دواړو د پاره استعماليږي هلکه تاسو پوښوي کنه او کله کله داسم کیږي چې قریب سړی دا قائم مقام د بعید وګرځولې شي او استعمال دی ورته وشي قریب څخه فرض کړي شي بعید فرض کړي شي او یا استعمال شي یا منادا قریب وي خو عظیم الشانی نو د وجه د عظمت شان نه د یا استعمال دغه منادا محتم بشان عظیم الشان ته هم کیږي استعمال دیا په خبره باندې پیږي کنه د سي منادا ته چې عظیم الشان د وجه د عظمت شان د دې منادا نه استعمال دیا کیږي یا کله کله منادا قریب وي خو غافل وي د وجه د غفلت د دې منادا نه د منادا بعید فرض کړي او استعمال د حرف ندا د بعید ورته وشي یا ورته وړل شي وجه ځکه هغه غافل دی خود دلتم ګوره کله کله اعتبار داسم کیږي حادث او ممکن د خپل حدوث او د امکان د وجه په مقابله د قدیم او د واجب کې د په انتهایی بعد کې فرض کړي شوی دی بندگان سری حادث دي ممکنات دي قدیم او واجب ذات ورته आवाज کوي یا ایها الناس د دې حدوث او د امکان د وجه نه د دې قدم او د دې وجوب نه دا ډیر بعید دي د دې وجه نه یا سره ورته आवाज کړي شوی یا ایها الناس ولکه تاسو پوښوي کنه نو حاصل او خلاصه زما د کلام دا شوا چې دې ځکه استعمال د یا چې راغلي چې دا حرف ندا د پاره د منادا د بعید او دې ځکه قریب ته مستعمل شوی دا دو وجې دي یو وجه دا چې بندگان غافلو د غفلت د وجې ولو که بری تعالی ته قریب خدا په منزله د بعید فرض کړي شوی دي او حرف ندا د بعید ورته مستعمل کړي شوی دا د وجه د غفلت د عبادونه چې عام بندگان اکثر بندگان اغلب بندگان خواب غفلت باندې ودی نو د یا استعمال په دغه خاطر وته شوی دی ایو وجه شو یا د دی وجنا د حدوث او د امکان د وجنا دا دواړه د قدیم او د واجب نه په ډیر انتهایی بعد کې پراته دي د خپل حدوث او د امکان د وجنا نو یا سره مخاطب ګرځولې شوی دي بهر حال یا ایها الناس اے خلقو عبد الله بن عباس سے فرمایي چې مراد تنا اهل مکه دي او اعتراض دي چې دا واردېږي چې دا صورت خو مدني دي کنه اهل مکه سره څنګه خطاب وشو نو شي متوجي دي شيغي ته پروا خو نه کوي خو عام چې واخلې نو دا وا ډیر راجح کولو ګرځيږي دویم قول ورکه عبد الله بن عباس ابدا بیانې و یقال هم اليهود دین مراد يهود دي یا ایها الناس اهل کتاب اے عام خلقو اے مومنانو اعبدوا بندگی کوي ربکم الذی د پروردگار خپل هغه د خپل خدای بندگی کوي پوش عربي ورته ویلو دلتم د الله توحید ته اشاره ده
بیا په دې باندې 15 دلایل وایي تاسو پیدا کړی تاسو نه مخکې خلق پیدا کړی دي تاسو ته زمکه فرش ګرځولې ده اسمان درته ګمبد او چت سقف یو خپل عمارت استاسي د سر د پاسه جوړ کړی دی سقف مرفوع د اسمان نه درته بنازل کړی دی د باران هغه سره قسم قسم میوجات رزق استاسي د پاره راستلې دی دا غور باندې بیا 5 دلایل وایخه یا ایها الناس خلق وعبدوا بندگی کویا ربکم الذی درف قلها خلقکم چې پیدا کړی تاسو والذین وخلق الذین وغکسان پیدا کړی من قبلکم چې مخکې تاسو نو لعلکم دې د پاره تتقون لکه تنجو من العذاب دې د پاره چې نجات حاصل کړئ د عذاب د باری تعالی نه یا خی چې ځانو ساتي د عقاب او د عذاب د باری تعالی نه عبد الله بن عباس سے ترجمه کوي لکه تتقوا السخطه والعذاب وتطيعوا الله دې د پاره چې تاسو بچ شئ د غضب او د عذاب د الله نه اطاعت د باری تعالی کوي یا لعلکم تتقون دې د پاره چې تقوا اختیار کړئ متقیان جوړ شي د الہ العالمین بندگی کوي دې سره بتاسو کی تقوا راشي په دې سره بتاسو ته نجات ملوشي د عذاب د الله نه د الله بندګي باندې ځانو ساتي د عقاب او د عذاب د الله نه بیا تاسو بدام اوریدلی چې ګوره لعل وعصا حرفات ترجن دا حروف الترجی دي امید باندې مشتمل دي وهما من الله واجب خو چې کله عصوا لعل په کلام د بری تعالی کې واقع شي وهما دا دواړه من الله واجبون دا د الله نه واجب دي ګوره بیا ترجی امید پکې نه ویخه نو دلته لعل په کلام الباری کې واقع شوی ده کنه الله فرمایي لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو بچ شئ د عذاب د الله تعالی نه نو معنا دا شو چې یقینا تاسو به متقیان جوړ شئ لعلکم تتقون یقینا تاسو به متقیان جوړ شئ یقینا تاسو به د عذاب نه بچ شئ او کچرته په خالص نیت په اخلاص سره د رب کریم بندگی کوي تاسو او یا لعل حرف ترجی والا ترجی معنی باندې مشتمل والا خو په نسبت د عبادو دا مستعمل شوی دی په اعتبار د عبادو چوالی بیا د ترجی خپل معنی مغستیش الذي خدای پاک اغزاد دی جعل لكم جعل چې کوم دینو دا په دوه قسمه دي یو جعل مرکبی او بل جعل بسیطی جعل مرکب او جعل بسیط دلته جعل مرکب دی ها د مفعولین غوړي جعل مرکب راځي په معنی د سیاره سره او جعل بسیط راځي په معنی د خلق سره دلته جعل مرکب دی په معنی د سیاره سره وی خلی اما خبره باندې پوښښ کپوی نشي کم جعل له جعل مرکب شو ده مخکم تا تر روان دي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً نوالتم دا مسله بتا ته واپس ذکر کیږي چې ګوره د جعل دو معناګانی دي ښا د جاعل سو معناګانی دي البته دو معناګانی دي جاعل په جعل مشتمل له ک جعل بسيط واغستلیش نو ما درته ویل جعل بسيط راځي په معنی د خلق سره انی جاعل فی الارض خلیفہ انی خالق فی الارض خلیفہ او داغي وضاحت مخکې شوه دی کنه چې الله تعالی فرشتو ته ویل انی خالق بشرا
جاعل په معنا د خالق لکه جعل بسيط دی کنه انی جاعل فی الارض خلیفه نو خلیفه به ورته شي مفعول به بشي او فی الارض به ورته شي ظرف انی جاعل خلیفه فی الارض او یا التجعل جعل مرکب واخلا جعل مرکب په معنی د سویره سره راځي انی جاعل فی الارض خلیفه انی مسیر فی الارض خلیفه انی مسیر خلیفه فی الارض نو جعل مرکب خو مفعولین غواړي کنه نو خلیفتن به سشي مفعول اول او فی الارض به سشي مفعول ثانی بشي نو دلته چې کوم دی دا جعل مرکب دی ښا یا ایها الناس خلق عبدوا وحدوا بندگی کوي ربکم الذی درب خپل هغه خلقکم چې تاسو پیدا کړی نعمت د ایجاد ورته ذکر کوي ښا ورسید لیکنه چې انسان نوی کدا دنیا د سروي نو سپي تاسو پیدا کړی دا ستاسو ایجاد دالوی نعمت دی د بندگی کوي وجود درکړي د نس نه حس کړی انشأکم ولم تکونوا شیئا تاسو پیدا کړی یو شیم نه وي قران کریم کې راځي هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انسان باندې د څه وخت هم تیر دی چې دی نو یو شی چې قابل ذکرې چې ذکر وکړي نستو حست کو نو هغه خدای چې وجود درکړي دی د صف نستنه صف هسته تر بهر کړي دا بندگی کوه نعمت د ایجاد ورته ذکر کوي دا لوی نعمت دی والذین من قبلکم وخلق الذين من قبلكم مغکسان پیدا کړی دي چې مخکې ستاسو نو چې ستاسو یا بو اجداد لعلکم تتقون دې د پارا چې تاسو تقوادار جوړ شي متقیان جوړ شي یا ځانو ساتي د عذاب د الله لعلکم دې د پارا چې تاسو تتقون ځانو ساتي بعبادته عقابه په عبادت د الله تعالی سره د عقاب د الله تعالی نه او دا کومه قاعده چې ما درته ویلا چې لعل او عسى حرفات ترجنا جلالین ولام دې ته اشاره کړی جلالین ولا وی چې ولعل فی الاصل للترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق وهما من الله واجبنا ما چې کومه خبر وکړه ما در تعرض کو ید ترجی معنا باندې پریدا خو بالنسبه الى العباد الذي مخک نعمت د ایجاد او اوس نعمت د بقا بیانې ستاسو د بقا د خاطره الله در تزمک فرش ګرځولې د بچونه او بچونا بسات درې پرنګ درته خورا کړي غوړولې ده نه دومره سخت ده چې برمو ټیکټر او سور کې کار نه کوي چې قابل انتفاع نه وي نه دومره نرمه ده چې ګینې خپې مارکیټینګي نه خوېږي ورکې ولان نه ورکې زی قابل انتفاع درته ګرځولې ده درته غوړولې ده بنیاد ورکې کني که دیوال ورکې وਹੀ کس ورکې کری پشان د فراش مسخره درته ګرځولې ده پوښوي الذي الله غزاد دې جعل خلق جد ګرځولې ده لكم الارض استاسد پارز مکا د لام انتفاع ده استاسو د نفي د پارز مکا فراشن د حال په دسه حال کې چې دا بساتن یفترشو بچونه د بچونه درته ګرځولې ده نه ورکه صلابت شته نه ورکه لیونت شته دومره سخت نه دا چې استقرار په ممکن نوي دومره نرم نه دا چې استقرار په ممکن نوي بلکې رب کریم دسه ګرځولې دا چې قابل د انتفاع او استقرار په ممکن دی والسماء بناء
او الہ العالمین ګرځولې د اسمان بناء مبنيا جوړ کړي شوی سقفن چت بلایت کې مرضی کنا سقفا مرفوعا ملز وضاحت شوی دی او الله ګرځولې د اسمان چت بناء سقفا چت ګرځولې دی وانزلوا دغ الله تعالی نازل کړی دی من السماء د اسمان ما ان عبود باران فاخرج پسر استری دی الله تعالی به پدیو سرا من الثمرات من انواع الثمرات د قسم می وجاتنا مراد ته پیداوار د زمکه دی ستاسی د پاره غلی ستاسی د زناورو د پاره غیا رزق لكم مفعول به واخلا نه مرزوق لكم یا مفعول له والا اغم صحیح دی رزق ستاسی د پاره جتا سی خوریا وعلفا لدوابکم او غیا ستاسو د چرپایانو د پاره فلا تجعلوا فسببیه ده یعنی فاذا كان الامر كذلك کله چې کار داسې دی چې نعمت د ایجاد در باندې کړي نعمت د بقای در باندې کړي زمکه در ته فرش ګرځولې اسمان در ته چت ګرځولې اسمان نه در توبه نازلې کړي پاغه سره قسم می وجات رزق ستاسو د پاره راځتلې فاذا كان الامر كذلك چې کار کله داسې دی ستاسو محسن دی خېګنی در سره کړی دی نو کچرته پښتانه یې فلا تجعلوا پس مگر زوی لله خدای تعالی د پاره اندادن شریکان په عبادت الله سره عبادت کې شریکان م پیدا کویا وانتم تعلمون دا جمله حالیه او حال دا تاسو پیږئ په بطلان د خپل قول یا دا وانتم تعلمون حال دا تاسو پیږئ چې الہ العالمین دې فقط پوښي په خبره باندې فلا تجعلوا لله اندادا الله سره شریکان مگر زوی ابن جریر د عبد الله بن مسعود سے قول نقل کوي اندادن اے اکفاء من الرجال کفوی شریکان الله تعالی ته مگر م پیدا کوي د سړونه یطيعونهم فی معصیت الله چې بیا تاسو دغه سړو اطاعت کوي په معصیت د الله تعالی کې معصیت کې بد شي اطاعت نه کې کو دي کو نو دا د رب کریم ته ند او مثل او کفر ګرځول دا شرک راځي ګناه کې بد شي اطاعت نه کې او تحلیل او تحریم کې بد شي اطاعت نه کې عدی ابن حاتم دا مخ يهودي به اسلام وروړو نبی له سلام تراغه مبارک ته وی چې خدای تعالی قران کریم کې زموږ د اهل کتاب مبارک وی چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله د يهوديانو د خپل مولایانو پیران په خدای نیولې سیوا د الله نه حضرت مونږ چې کله يهودیت کیو نو مونږ مولو پیر ته خدای نه دی ویلې رب مرته نه دی ویلې د دې آیت مطلب څه نو مبارک ورته وی چې خدای تعالی به یو شی ته حرام ویلیو او ستاسو د يهوديانو مولو پیر باغ شی ته حلال ویل د تاسو به د مولو د پیر د وجه هغه د خدای تعالی حلال کړد شي حرام ګڼ کنه ودا خو کو ودا شرک شو کنه چې الله ورته حلال وي او ستاسو مولو پیر ورته حرام وي او ته د هغه د وجه حرام غني او د الله نه مني او د الله مقابله کې د دې ودرولو کنه د شرک او چې خدای تعالی به یو شی ته حرام ویلو او ستاسو مولا او ستاسو پیر با هغه شی ته حلال وي د مولا د فتوی د وجب تاسو هغه شی حلال غنه کنه وی سب غنه ودا شرک شو کنه نن سبا وهابیان او پنځپیریان اهل سنت والجماعت مشرکان وي حالان کې حقدار دوی د فتوی د شرک دي خان چې مشرکان دي ته ویلی شي دغه حدیث د وجنه ګورا الله رب العزت جل جلاله دا هغه ساروی بارکه مونږ ته امر کوي چې وی خروج زمانون پیاج او مونږ ته وی سچل در باندې شوی چې هغه ساروی نه خروج زمانون پیاج شوی دی
کلو مما ذکر اسم الله علیه، خورئ د هغه ځناورونه چې د الله تعالی نوم په یاد کړی شوي، چې الله اکبر سره ذبح شو، الله وی خورئ. بل ځای موږ ته وایي چې وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه، څه چل در باندې شوی دا چې خوراک نه کوئ د هغه حیواناتونه چې د الله تعالی نوم په یاد کړی شوی دی. وخورئ که نه، ولې نه خورئ؟ دی ولې نه خورئ؟ وی دا میلاد کې حلال دی، دا زیارت کې حلال دی، دا د فلانی بابا په نوم حلال دی، دا نظر د غیر الله دی، دا موږ ته فلانی مفتی صاحب وایي چې دا حرام دی، دا د خنزیر غوښه ده. الله وی خوره حلال دی. پوشی ولا تقولوا لما تصف السنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الله فرمایي خبره مکوا جستا جبه جوړي د خپل طرف نه پس یو شی حلال غني یو شی حرام غني، دې د پاره چې الله دروغ وته. او دی وینه مونږ ته مولا صاحب او مفتی صاحب وی چې بس نظر د غیر الله شو، دا د غیر الله منخت ده، او دا د فلانی زیارت کدي سال ثواب د پاره حلالي او که عرس کې حلالي او که میلاد کې حلالي، بس دا حرام نه ده باندې خوري. عوام د وهابیانو، عوام د شاعتیانو، د دغه مولایانو، د دغه مفتیانو فتوا مني د شرکو. د مشرکان خو دي د دې د شرک وجوه دا ډیر زیات دي. د یو بل حدیث نم د دې شرک ثابتېږي. ښه شرک د دې دا دی. نبی علیہ السلام فرمای، روایت د بخاری دی، لا يرمي رجل رجلا بالكفر ولا بالفسوق الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك. وشتل نکي یو سړی بل سړی لرا په کفر یا په فسق، یو سړی چې بل سړی ته وای کافره فاسقه، هغه فتوا د کفر او فسق په دو واپس را ګرځيږي کاغه ملګری کافر او فاسق نوي. د پنځپریان ځکه مشرکان دي، وابیان ځکه مشرکان دي چې اهل سنت والجماعت مشرکان او بدعتیان وي. او شرک د کفر اعلی درجه ده. نو د اعلی درجه د کفر نسبت هغه پاکو خلقو ته وکړو چې هغه کافر او مشرکان نو د حدیث دروي د فتوا د شرک په دی واپس راو ګرځیدل. نو دا مشرکان دي، دا مشرکان دي. او دغه آیت کریمه چې اتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. فدغه ځی تفسیر ابن کثیر وګورئ، حدیث راوړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې زه ډیر پتا سو یریګم، د هغه مولا نه یریګم، دغه سړی نه یریګم چې هغه ته د قرآن علم ورکړي شي، حتی د ناس تا پاس تا هر څه به د قرآن مطابق وي. بیا به د دین اوزي، قرآن کریم به شاته گزار کی، گوانډي باندې به تور اوچته کی، ورماه بالشرک، او هغه باندې به د شرک ټاپې لګي، تک مشرکی، ته مشرکی، دا کار ستا شرک دی، تاسو یا رسول الله وایي تاسو مشرکان یې، تاسو قبرونو ته ځئ تاسو مشرکان یې. نو صحابي د نبی له سلام نه پوښتنه کوي، یا رسول الله الرمی اولا بالشرک او المرمی. دغه زمانہ کې د شرک په دی فتوا حقدار څوک دی؟ دا څوک چې وشتل کوي، دا بل ته چې مشرک وي دی مشرک دی، او کنه دا څوک چې وشتل شوی مرمی دی دا مشرک دی. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی بل الرمی اولا به. دا وشتون کې په فتوی د شرک چې د خلکو ته مشرکان وي، نو مستحق او حقدار په شرک کوم دی دی په خپل مشرک ګرځیدلی دی. په دغه آیت چې ما درته ویلو چې د بلعم بن بعوره واقعي ته پکې اشاره ده، تفسیر ابن کثیر په دغه ځای وګورئ. نبی علیہ السلام فرمایي بل الرمی اولا بالشرک. ورسېدې په خبره باندې دا فتوا د شرک لګون کې د په خپل مشرک دی. نه ګوري فتوا د شرک څوک لګي. تبرک بیاثار صالحین نس شرک، علم غیب انبیاء اولیاء ته ثابت شرک، د قبر خوره تبرکن استعمال شرک، یا رسول الله وی شرک، نبی علیہ السلام ته نور وی شرک. څومره په مسلمات او معتقدات د اهل سنت والجماعت پتا باندې د شرک ټاپو فتوا لګیږي. خو چې دا کم رامی به شرک دی، نو اولا به شرک هم دغه رامی دی، هم دغه ارامی دی. په خبره باندې پوه شوي؟ راځه ورپس. نو دا دی یو خبره شو.
وانتم تعلمون حال دا تاسی پوئیگی چلاح الامین جل جلالہ شریک نلری. ابن عباس سے ترجمہ کی وانتم تعلمون تاسی پوئیگی انی صانع هذه الاشیاء چه دی ټولو اشیاء خالق زیم. او دویمه ترجمه دا کوي ويقال وانتم تعلمون في كتابكم او تاسو په خپل کتاب کې پوهی علم لري انه ليس له ولد ولا شبيه ولا ند چې الله ته ولد نشتا شبيه نشتا ند او مثل نشتا. جلالین والا معنی کوي فلا تجعلوا مگر ذوی لله خدای تعالی ته اندادن شرکا فی العباده شریکان په عبادت کې. بعضی کسان دارتوگی اولیاء ہوتا یدی اللہ تا انداد پیدا کری دی دو الوہیت صفات غیر اللہ تا ور کری دی وی فلانے زیارت دا غاخونو زیارت دی فلانے دا بچو دی فلانے دا دانو دی فلانے دا طبی دی فلانے دا فلانی مرض دی. گور صفات دو الوہیت چی شفا ور کول لی مشکلات حل کول لی اغا صفات دو الوہیت راغستی دی او هغه غیر الله ته ورکړي دي نو دا شرک شو کنه. دا غي جواب دا دی چې دا غو تاسو بلکې ټول خلکو په دې اجماع ده دغه نامي بعضی هسپتالونو د غیر الله دربارونو او بعضی غیر الله ډاکټرانو ته هم ورکړي. دا د سترګو ډاکټر دی دا د غوګونو ډاکټر دی دا د غاښونو ډاکټر دی دا د ګردو ډاکټر دی او دا د شوګر ډاکټر دی او دا د سترګو هسپتال دا د غوګونو هسپتال دا د غاښونو هسپتال دا فلانی هسپتال وای کنه وای. او ډاکټران هم غیر الله هسپتالونه هم د غیر الله دربارونه دي او دا مشرکان وابیانو پنځ پیریان ورخلاصي کنه. نو سچ د دې دالته جواب دی چې موږ دا مرتبه د سبب کې ګڼو شفا من الله ګڼو موثر حقيقي او شافي حقیقتا بری تعالی ګڼو. دا خو اسباب دي دا خو علاج دی دا خو دوايي ده. نو دغه زموږ جواب دی چې دا زیارتونه او دا دمونه او دا تعویذونه او دا د بزرګانو دواګانې دا خو اسباب دي اسباب شرعیو کې دا راځي. شفا من الله ګڼو موثر حقيقي بری تعالی ګڼو فاین الشرک شرک کم زین راغی. نو کچا دا زیراتاولو اولیاء ته بزرګانو ته نو تب ورته بالمقابل جواب ترکی به ترکی د ډاکټرانو حکیمانو وغیرہ دا ورته ورکی. پوه شئ په خبره باندې.